وی په پخوانو قومونو کې د موسی علیہ السلام په وختو کې یو سړیو بلعم بن باغور نامه یې دا وی ډیر اوچت انسانو او دا دومره د اوچتې درجې خاوندو چې 3,000 طالبانو به د سره هر وخت سبق ویلو. 100,000 او دا دومره اوچت سړی چې دا نظر او دا سترګې به یې داسې پورته کي نو د به لوح محفوظ کتو. دغه شانتې لویې مرتبې الله ورکړي وي. خو چې دا کله د موسی علیہ السلام مقابلې ته ودرېدو نو الله لعنتي کو ایمان یې ترېنه واغېشت. وی ده ته یو ورځ الله وفرمایل چې ای بلعم بن باغور زه به ستا 3 سوالونه قبلوم د ما نه 3 سوالونه وکړه چې کم سوالونه رانه کې د مسلمانۍ په وختو. وی دا کور ته راغه چې زما ښځې سره به م صلاح وکړم نو ښځې سره خو به د هر څه صلاح نه کې که نه بیا به درله کار خراب کړي. ټیک ده مشوره ترېنه واله خو عمل پې باندې وګوره که د عمل کولو خبره عمل پې وکړو که د عمل کولو نه نو جیب کې چېرته یو خوا ته واچو. بیا نیغه نیغه مه کو. دا سړی چې کله کور ته راغه دا بلعم بن باغورا خپلې ښځې ته وایي چې ای بیبي خدای راته ویلي دي چې 3 خبرې به د 3 سوالونه دي قبلوما. بلعم بن باغوره ته ښځه وایي ورته وایي بیبي د الله راته ویلي دي چې 3 سوالونه دي قبلوما. ښځه ورته په جواب کې وایي چې خاونده دا 2 سوالونه ستا شو دا یو زما شو. وی بیبي ستا پکې کم سوال دی؟ وی خاونده زما د پاره خو اول دا سوال د الله نه وکړه چې الله مې د تمام دنیا د بیبیانو نه خشته کي. دا یو سوال ماله وکړه چې دومره خشته شم چې په کم غم خادی کې ورځم چې د هغوی نه هغه غم خادیریږي چې د ما د حسن صفتونه کوي. وی ښځې بیا به مو بې اتفاقي پیدا شي. وی نه خدای دې نه کي ته ما ته د مور او د پلار نم ګراني ته ما ته د رونو او د خویندو نم ګراني. وی نه که نه بیا سه نه بغاوت جوړ کړي جلوس ونه باس. وی نه بیا ته وکړه زه دا سوال بلعم بن باغوره چې الله ته لاسونه پورته کړل یا الله ولنې سوال درنه دا کوم چې دا ښځه مې دومره خشته کي چې د تمام دنیا د زنانو نه خشته وي نو الله ورله حسن او جمال ورکو. خو چې دا بیبي خپل ځان ته وکتل او دې خاوند ته وکتل نو دا دونه خشته وه چې اوبه به یې څښلې نو په مرۍ کې به یې اوبه ښکارېدلې. یعنی دومره حسن او جمال نصیب شو چې خاوند ته یې وکتل نو هغه تور کارغه وی خاونده زما ستا به ژوند تیر نشي. وی خدای دې غرقه که تا ته ما نه ویل چې بیا به مه جګړئ. وی چې نه بس زما ستا ژوند نه تېرېږي. جګړه یې ورسره واچول. چې واچول حکومت ترېنه خبر شو باچا وغوښتله ښځه. ښځې ته وایي ته څه غواړې؟ وی زه د ده نه طلاق غواړم. وی ښه. باچا سره کورسۍ کې ناسته وه چې خاوند ته یې وکتل او ښځې ته یې وکتل. رښتیا ښځه یې ډېره ښایسته وه. سړی ته وی سبا له به راځي دې ته به طلاق اچې. وی چې ښه جي. بلعم بن باغوره ورپسې سبا له د باچا دربار ته لاړ. وی کته دا ښځه باچا سره په یو کورسۍ کې ناسته ده. دا خو عالم و ډېر غصه شو خولې خولې شولو. د سره خو 2 توپې شته دي. لاسونه یې پورته کوي خدای یو سوال مې د حسن دپاره کړی دی. دویم درنه دا سوال کوم چې د دې ښځې نه مې بیزو جوړه کي. بس چټک شو بیزو ته جوړه په کورسۍ کې ورسره بیزوګی ناست څه ناست. باچا وویل چې دا خو جادوګره ده بس د کورسۍ نه یې لړه کوي. زه بوځئ طلاق ورله ورکې او که نه ورکې ستا خوښه ده. زنځیر یې پکې واچولو را روانې چې زنځیر یې پکې واچولو چې کور ته یې راوسته کټه خپې پورې به یې تړلي وه. کله به یو اړخ ته منډې والې کله به یې بل اړخ. سی به د سړي زامن بار چې به چا سره په شینولو جګړه شوه یا په بل څه به یې جګړه شوه هغوی چې به تې شینولي وګټل وی راکړه کښېنې کنځلې درته کوو. وی نه در کوو. وی زه مړه که تاسو سړي وې تاسو یې مور نه و بیزو نه جوړېد.
دا ماشومان په جړه جړه پلار لراغوي بابا جی د خلکو د پیغور شو خلک راته پیغورونه کوي بچې سوکم وای دې مور ته مو دعا وکړه چې هورته نه بیان جوړیږي خو چې هغه اولنۍ ښځه خو ته جوړ شي کن نو الله ته سوال کوي خدای دریم سوال مې دا دی چې بیا ته هغه اولنۍ ښځه جوړه کړي هغه درې واړه سوالونه ته مسې لاړه څه څنګه لاړه اورے مومنانو مسلمانانو زمونږ استاد داسې محبوب پیغمبر دی چې کله ورته رب لا یزال جل جلاله ویلی دی چې ای زما محبوبه سچ رانه غواړې ما نه غواړه زه به یې درله درکوم که دنیا کې ورته ویلی دي او که قیامت کې به ورته الله ووایي چې ای زما محبوبه سر مبارک دې پورته کړ سچ رانه غواړه زه به یې درله درکوم جناب رسول الله به د مور پلار د پاره سوال نه کوي د بیبیانو مبارکانو د پاره به سوال نه کوي د ځان د پاره به نه کوي جناب رسول الله بمتن دا سوال کی چه رب حبلی امتی امتی رب حبلی امتی امتی خدای مال مخبل امت راکا مال مخبل امت راکا چیزی زا سر جنتون تبوزمان چیزی زان سر جنتون تبوزم زمونگ استاس داسخ کل محبوب اللہ مدی اغا محبوب سر مینہ پیدا کی حضرت حنزلہ سے مبارک وعدو کو او چکل وعدو کو جنج روڑو ڈولی روڑا او کور تراغ دی دا مبارک سترگی وراغی چه سترگی وراغی اخپلی بی بی سر خبریم کری چه دارا پاسی دو اخپلی بی بی توائی اغا وقت که خدا راڈونو دا بجلین او دا چراغان نو دیرا یعنی دی تنگ دستی وقتونو جلیبی حنزلہ سے بخپلی بی بی توائی خوب میولی دو چی جناب رسول اللہ مبارک تلے دے او پا میدان جنگ کے جنگی حضرت حنزلہ سے مبارک تو رواغشتا او اغم روانش چلاڑو جنگ اوکا دا مبارکم شہید شو او دا سی شہید شو چی پیغمبر علیہ السلام مبارک تا خبر ملاو شو چی قربان دی خو خپلی بی بی سرا خبریم کری دی پرشتے راگی پرشتو ورل غسل ورکا یعنی پا احادیثو کی حنزلت غسیل الملائکہ وائی غسیل الملائکہ دامانا چه دا مبارک لپرشتو غسل ورکڑی غسیل الملائک او دی دوارو کونینو سردار مبارک چه کل جنازے پس روانو نو حضور علیہ السلام مبارک دخپو پسرونو پا پنجو باندت لو چاورتوی قربان تاسو خونن پا پنجو راوانی داولی مبارک میں ورطو فرمائل وی دی حنزلہ جنازی لدمر پرشتے راغلی دی چه پزمک باندی دی قدم ای خودوزی نشتا سبحان اللہ بی بی ورطا مخ کے دی دین وائی چه خاوندستا خما مخ ندی دی دلی لغن تی خورات پرانا زان اخایا حنزلہ سے مبارک ورطوی چی بی بی بس زما استالی دل که اونشی نو دی قیامت پوریز بزما استا علامه داوی چه گوره چه دی چانستونش لی دلی بس اغا حضرت حنزلہ سے مبارک رونو دی پیغمبر علیہ السلام پا مینہ کی اغی دمر ڈوبو اللہ مدی اغا محبوب سر مینہ پیدا کی خودی مدی دنیا و خیرت خشت کی دی محمد رفیق او دی صاحب گل رونو دا ودون دی اللہ دیر دیر بختور کی او دا زمان دی تجربین و تلی خبر دا چه پکم واده کی دغه شانتی ناتخوانان راشي ذکر و اسکارو شي درودونه ویلی شي ذکر فکر پکیو شي الله هغه خادی بختوری سکی جی منگ یو ریز یو کلی تا تلیو نو منگا چی چا بلیلیو پا اغی کم یعنی غم وادو او خواہ کے رسر بل وادو اغی پا که دا نور خلق راوستیو نوی ظالمانو دمرا دی دغلا دی بینامی سیز لدمرا زور ورکڑے و پیجا نہیں کن گلس چکی یعنی دمرا ساق گلس بیتے وستو چی منگتے مسئلے کولینش نما اغا خلقو طویل چی تاسو دو میشتی پس یا یو میاش پس دی دی کورم خبر واخلی او دا چا چی پیدا تماشا راوستی دی دی کورم خبر واخلی
دی ته ووایه چې ستاسو اینګور څنګه ده او دا چا چې په میلاد شریف کړی دی دی ته ووایه چې ستاسو اینګور څنګه ده دغه ناویانې او دغه اینګین دی او دغه زنانه الله د مرضونو نم په امن کې ساتي، الله د جنگ جګړو نم په امن کې ساتي او د بې اتفاقو د غریبو نم په امان وي. او دا څوک چې په دا ډنګ ډبلۍ راولي نو اکثر د دوی په ناویانو باندې بیا پیرین ناستي، کله یو اړخ ته ځغلي او کله بل اړخ ته ځغلي، سی به ډېر خفه وي او ډېر خفګانونه یې پې باندې. او که نه د هغې نه بچو شي نو بیا پې باندې کور کې ورسره جنګ جګړې وي، تاسو د ما لور ته د روټۍ ستو نه کو د چایو ستو نه په لږې لږې خبرې باندې خفګان شي. الله دې د مسلمانانو په کورونو کې بې اتفاقي نه پیدا کوي، خدای دې پکې اتفاق او اتحاد پیدا کړي. یاران دوستان چې څومره راغلي د الٰه العالمین دې ټول خوشحاله کړي او خداوند کریم دې چې چا په دې مجلس کې قال خیر وکړو الٰه العالمین دې ټولو له کامل اجرونه ورکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.